السلام علیکم ملګرو. پاکستان کې اهم رهنما پیپل پارټي و ټولو نو د صفا انکار کړی د موږ عمران خان الیکشن نشي ګټلی. نو صفا ویل د عمران خان خو لا فرګه د عمران خان په لاغت لیډر دی. نو سلام جاوید چې کوم ځای کاغذونه جمع کړي هغه ځای کې نو پیپل پارټي والا د ټولو نو 15 غټ لیډرانو کاغذونه جمع کړي هغه بیرته واپس واخیستل ځکه چې سلام جاوید سره موږ مقابله نشو کولی. حاکم نواز هم کې دی هغه مو ناغم کاغذونه بیرته واپس واخیستل ځکه چې هغه الیکشن نشي ګټلی. نو دا هغه خبرګه سلام عمران خان خو لا فرګه د سلام جاوید له هم نشي ګټلی. نو هغه بیرته کاغذونه واپس واخیست دی به داسې کاغذونه وایي موږ جمع کوي نه چې کوم ځای کې د عمران خان څوک نه ولاړ کوم خلک یې هغلته به دې کاغذونه جمع کوي. د عمران خان د جیل پیغام دا شروع کړی د سلام جاوید لپاره. هغه وایي سلام جاوید په 3 خلکو له ودرېږي. نو لا پته نشته 3 خلکو عمران خان وایي دا ودرېږي ځکه سلام جاوید عمران خان کارکون دی. نو هغه سره دو مقابله نشي کولی. نو 15 فاټو والا هغه سره د سلام جاوید سره مقابله نشي کولی. عمران خان خو به لاغت لیډر دی. نو عمران خان خو لا فرګه ده سلام جاوید سره هم دو مقابله نشي کولی. مریم نواز ډله به دیو داسې ځای ګوري چې کوم ځای کې نوجوانان کمي ځکه دی ولاړ دی به دغه ځای کې ودرېږي. نو ځکه مشکل چې نه بل ځای کې وګټي. نو ټول خلک د عمران خان سره مینه محبت کوي. نو عمران خان دیو ځکه داسې ځای ګوري نوجوانان کمي ځکه چې د کوم په لاړ شي هر ځای کې ته ویل چور نو بېزتي کېږي. نو دیو داسې ځای به ګوري. نو دا بل شیر افضل مروت باره کې خلک دا خبره ډیره کوي. شیر افضل مروت د پی ټی ول سره رانه شوی دا. شیر افضل مروت بهر تللی دی. نو شیر افضل خبرې سره رانه شوي دي. نو هغه اوس بهر تللی دی. شیر افضل مروت د خپل هغه ډیوټ کړی دی. زه په لم نه یم ته د سعودي تللی یم 15 ورځې به هلته یو بیرته په واپس درځم. زه 15 ورځې به خپل بچو سره ټیم تېروم او واپس بیرته پاکستان ته درځم. نو دا ډیوټ کړی و. نو خلک دا ډېر سوشل میډیا باندې خبره ورشي دا شیر افضل مروت د پی ټی آی سره وران شوی دی او ډېر دغه شوی. نو داسې نه شي شیر افضل مروت خپله ډیوټ کړی زه بیرته درځم 15 ورځې سره تېروم. چې 15 غټ ساینسدانان دیو صفا انکار کړی د موږ د عمران خان سره مقابله نشي کولی. نو ځکه چې عمران خان به کوم ځای کې ودرېږي عمران خان کارکنان ودرېږي. نو هغه ځای کې به موږ نه ودرېږو ځکه چې هلته موږ ټوله نشي ګټلی. نو د صفا خبره کړې ده ورته پته لګي خو بس بیا هم ودرېږي. نو عمران خان هم سلام جاوید دا پیغام ورکړ ته به 3 خلکو له ودرېږي او نه خلکې لا فل خل پته نشته کوم له به ودرېږي. نو دا به ودرېږي 15 غټه فاټول دا صفا انکار کړی موږ د عمران خان سره مقابله نشي کولی. نو خو ته پته لګي دا شارټ غوندې ویډیو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. زموږ د ویډیو فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پې سره فالو کړئ یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. مخکې پی ټی آی ملګرو سره هم لازمي شریک کړئ. والسلام.